سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې خپرونه کې غواړم د هیواد نامتو او وتلی تکړه شاعر عبدالباري جهاني د ژوند په هکله معلومات درکړم. هیله ده چې زموږ ملتیا وکړئ. عبدالباري جهاني یو افغان لیکوال، شاعر، ادیب، اماتور ژورنالیست، سیاستوال او د 2004 زیږدیز کال د اساسي قانون په رامنځته کولو کې د ځینو مادو په سمبالښت کې د هیئت مرستیال پاتې شوی دی. نوموړی د کندهار په ښار کې زیږېدلی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د وړکتوب ملګری او د افغانستان د ملي سرود او یا ملي تګلارې شاعر دی. لومړنۍ زده کړې یې د میرویس نیکه په لیسه کې کړي او بیا په 1972 زیږدیز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی پای ته رسولی. جهاني له لوړو زده کړو څخه وروسته په پښتون ټولنه کې په کار بوخت شو. د کابل مجلې مسؤل مدیر هم پاتې شوی دی او 2 کاله د پوهنې په وزارت کې کار وکړ. 2 ځلې بیروت ته هم سفر کړی دی او کله چې د هیواد حالات په بدلیدو شو نو دی په 1981 کال کې پاکستان ته کډې کولو ته اړ شو. هلته یې 2 کاله تیر کړل او بیا یې د امریکې غږ آشنا راډیو ته ازموینه په بری پای ته ورسوله. امریکې متحده ایالاتو ته د کار کولو لپاره کډه شو او تر اوسه هم همالته اوسي. جهاني د ملي او والي حکومت په کابینه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر هم پاتې شوی. نوموړی د افغانستان تکړه فرهنګي څیره ده چې تر زیاته حده یې د ولس د دردونو او مشکلاتو ژبه ګویا ساتلې. د نوموړي زیات شمیر کتابونه چاپ شوي چې د هغو له ډلې قومندان ناول د یادولو وړ دی. د هغه نور آثار دا دي: 1. د مشکو کاروان، 2. پایکوب د شعرونو ټولګه، 3. پښتو په سور او ټال کې د غربي سندرو شرنګ، 4. هرات پښتانه او ستره لوبه څیړنیز تاریخي اثر، 5. شپیلۍ د شعرونو ټولګه، 7. د خیام رباعیات د عمر خیام د څلوریزو پښتو ژباړه. مننه چې زموږ ملتیا مو وکړه. هیله ده چې زموږ پاڼه در سره لایک او سبسکرایب کړئ. مننه.